راشد خان، محمد نبی، حشمت الله شهیدی. ټولنیزو رسنیو کې د احمدي میډیا ټولو قدرمنو اوریدونکو څارونکو السلام علیکم. نن غواړم د افغانستان غوره لیګ په اړه درسره معلومات شریک کړم. د افغانستان غوره لیګ په رسمي ډول په 2018 زیږدیز کال کې پیل شو. هغه مهال د امنیتي ستونزو له امله سیالۍ د افغانستان نه بهر د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره شوې. په لومړي پړاو کې 5 لوبډلې ګډونوال وې: بلخ، کابل، ننګرهار، کندهار، پکتیا. د دې لیګ تر ټولو بریالۍ لوبډله بلخ چې د محمد نبي، شاهد افریدي او کریس ګیل په څېر نړیوال ستورو په شتون کې یې د لیګ اتلولي وګټله. فاینل لوبه بلخ او کابل ځوانانو ترمنځ ترسره شوه. راشد خان د کابل لپاره او محمد نبي د بلخ لپاره ولوبېده. همدا سیالۍ تر ټولو مشهوره لوبه وګرځېده. یوازې یو کورنی لیګ نه و، بلکې د نړۍ نومیالي لوبغاړي هم پکې شامل وو، لکه کریس ګیل، شاهد افریدی، برنډر مکالم، پاول سټارلینګ، چې د دې لیګ ته یې نړیوال شهرت ورکړ. که څه هم ای پی ایل ډیر بریالی و، خو مالي ستونزې، قراردادونو او نړیوال کرکټ بوخت مهالوېش د دې لامل شو چې دویم پړاو یې وځنډېږي. خو اوس یو ځل بیا ښه زیری شته. افغانستان کرکټ بورډ د ای پی ایل لپاره نوې لوګو معرفي کړې ده. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نصیب خان وایي چې د 2026 کال د اخري کوارټر کې به ترسره کیږي، ځکه چې موږ خپل اف ټي پی اوس خو نړیوال جام دی، بیا ورپسې د سریلانکا سره سیریز د آی پی ایل دی، او بیا د انډیا سره یو بل سیریز هم لرو. نو په آخري کوارټر کې به ترسره کیږي او په متحده عرب اماراتو کې به ترسره کیږي او 15 ټیمونه به وي لکه د پخوا په څېر باندې. ای پی ایل د افغان کرکټ ویاړ دی او تمه ده چې راتلونکي پړاو یې لا هم بریالی او تاریخي وي. ډیره زیاته مننه د احمدي میډیا قدرمنو څارونکو تر بلې خپرونې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د